د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته مزمن افغان هرکلی کوم. د ایران کورنۍ چارو وزیر وايي طالبانو سره خبرې شوې دمګړۍ څه ستونزه نه لرو. د ایران کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدي دغه هیواد د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وروستۍ نښتې په اړه ویلي چې نښته لنډه وه، حل شوه او د طالبانو لوري سره خبرې هم شوې دي. هغه زیاته کړې چې موږ دمګړۍ کومه ستونزه نه لرو، سرحدي لار تګ راتګ لپاره پرانیستې او وضعیت آرام دی. وړمه ورځ د طالبانو او د ایران سرحدي ځواکونو ترمنځ د نیمروز کنک ولسوالۍ کې پرله پسې نښتې وشوې چې سپکې او درنې وسلې پکې کارېدلې وې. طالبانو په دې نښته کې د خپل یو سرتیر د وژل کېدو نښته وکړه او ایراني رسنیو د دغه هیواد د دوو سرحدي ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. اوس د ایران کورنۍ چارو وزیر ویلي چې د افغانستان یا افغان پوله ساتونکو لخوا سرحدي ډزې شوي او دا چې وړ ځواب یې هم ویل شوی و. تر هغه مخکې نورو ایراني چارواکو هم ویلي و چې دا سرحدي نښته د افغانستان لخوا پیل شوې، خو طالبانو یې د پیلېدو کړه پر ایراني اړخ اچوي. پاکستاني وزیر خلیلزاد ته د حرامزاده خطاب کړی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله د زلمي خلیلزاد وروستۍ څرګندونو په غبرګون کې ویلي خلیلزاد یو حرامزاده دی او هره ورځ پر ما تورونه لګوي. هغه ویلي د خلیلزاد له خبرو ښکاري چې عمران خان خپله د امریکا غلام دی. د افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد د عمران خان له نیولو وروسته وایي چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله یو قاتل دی او باید له دندې ګوښه شي. خلیلزاد د پاکستان سیاسي کړکېچ له پیل راهیسې تل د دغه هیواد د وضعیت په هکله خپله اندېښنه څرګندوي چې له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو د هغه څرګندونو ته منفي ځوابونه ورکړي وو. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ شمېر افغانان خلیلزاد یو خاین او د طالبانو همفکره ګڼي او وایي د هغو غلطو سیاستونو پایله ده چې نن میلیونونه افغانان بشري ناورین سره مخ دي. له ډبرو سکرو څخه د 2 میګاواټه برېښنا د تولید چارې پیلېږي. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر د اوفي بهرام د کانونو د استخراج او پروسس شرکت له مسؤلینو سره په پکتیکا ولایت کې د 2 میګاواټه برېښنا د تولیدي فابریکې جوړولو د عملي چارو د پیل په اړه خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې نوموړي شرکت د یادې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره خپل چمتووالی ښودلی او د عملي چارو د پیل لپاره د زمینې برابرولو لپاره دواړو لورو د لومړنیو چارو پر چټکتیا ټینګار کړی دی. همدارنګه په دې لیدنه کې د یاد شرکت مسؤلینو په افغانستان کې د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې هم د فعالیتونو ترسره کولو لیوالتیا څرګنده کړې او د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر د دوی له لیوالتیا څخه ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د اوبو او برېښنا وزارت به په اړوندو برخو کې له دوی سره همکاري وکړي. د یادونې ده چې څه موده مخکې د اوبو او برېښنا وزارت او د یاد شرکت ترمنځ د ډبرو سکرو له سرچینو څخه د 2 میګاواټه برېښنا د تولید پروژې د پیل کولو لپاره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک شوی و. طالبان وایي د حجاب نه مراعاتونکې ښځې مجرمې ګڼل کېږي. د غزني ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداری ورکړی چې که ښځې اسلامي حجاب مراعات نه کړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به یې مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو یې خپره کړې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکی د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي دا 3م ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره دوی ته خبرداری ورکوي، خو دا ځل یې خبرداری جدي دی. د یادې ویډیو پر بنسټ چې د یکشنبې په ورځ ثبت شوې دغه سیمه ییز طالب چارواکی د لسګونو کسانو په یوه غونډه کې خبرې کوي. په دغه ویډیو کې ویل شوي دي چې ترکي جامې، تنګې جامې، پنجابي جامې، لنډې جامې، د 2 لمنو جامې له نن څخه وروسته که هرې خور واغوستلې مجرمه ده. په حقیقت کې ورور او پلار مجرم دي. هغو باید ونیول شي او سزا ورکول شي ترڅو خپل مسؤلیت ادا کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د مې 9 او 10 په ګډوډیو کې د لاس لرلو په تور د پاکستان تحریک انصاف د 10 ملاتړو قضیې پوځي عدالتونو ته استولې دي. د یاد ایالت د اطلاعاتو وزیر فیروز شاه کاکاخیل د مې پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د قهرجنو مظاهرو پر مهال په پیښور، بنو، مردان، ملکنډ او یو شمېر نورو ځایونو کې پوځي او دولتي ودانیو ته ورونه اچول شوي ول. هغه زیاته کړه تر دې مهال په ټول ایالت کې شاوخوا 2800 کسان نیول شوي دي او په دغو کې پر 4 کسانو مقدمې دایره شوي دي. له دې علاوه د ترهګرۍ د تورونو 18 مقدمې درج شوي دي چې پکې 20 کسانو قضیې پوځي عدالتونو ته سپارل شوي دي، خو عمران خان بیا وایي چې د دوی ملاتړو پوځي بنسټونو ته ور نه دی اچولی. مالیې وزارت وایي د غلام خان سرحدي ګمرک مسؤلانو پاکستان ته د څه باندې 1 ټن انساني ویښتانو د قاچاق مخه نیول شوې ده.
یاد وزارت پر ټویټر لیکلي دغه ویښتان په یوه هینو ډوله موټر کې تر ډبرو سکرو لاندې ځای پر ځای شوي وو. مالیې وزارت زیاته کړې د اسلامي امارت د مشرتابه له لارښوونې سره سم په هیواد کې د انساني ویښتانو کاروبار لیږد او رالیږد په بشپړ ډول بند دی. الله ګل مجاهد بیرته هیواد ته راځي. په ایران کې د افغانستان سفارت سرپرست فضل محمد حقانی د افغانستان مخکني پارلمان غړی الله ګل مجاهد سره په تهران کې لیدلي دي. په تهران کې د افغانستان سفارت د ښاغلي حقانی په حواله پر ټویټر لیکلي افغانستان د ټولو ګډ کور دی او اسلامي امارت هیواد ته د افغانانو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. د یاد سفارت په وینا ښاغلی مجاهد د دې لیدنې پر مهال خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره تابعه څرګنده کړې ده. یاده دې وي چې نوموړی په زورواکۍ او د ځمکو په غصب تورن دی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې روسیې نن پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي توغولي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د هوایي ځواکونو بیان یوري احنات د اوکراین تلویزیون سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي ویلي داسې ښکاري چې له S-300 او S-400 توغندیو څخه هم کار اخیستل شوی. سملاسي د دغو بریدونو د مرګ ژوبلې او زیان په اړه څه نه دي ویل شوي، خو کیف کې د خطر زنګ وهل شوی دی. حیدربار وایي ښځو د حقونو په اړه د طالبانو ژمنې هیڅ ارزښت نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو د کار بیا پیلېدو په اړه د ناروې د کډوالو د شورا د عمومي منشي په څرګندونو شک ښودلی او ویلي دي چې طالبان د 1.5 کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو برخه کې همدا ژمنې کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشرې میرمن حیدربار ویلي چې طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم دغسې ژمنې کړې وې. حیدربار د دوشنبې په ورځ د مې په 29 د جوزا 8 د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي ډیره زیاته هیله لرم چې طالبان دغې لارې ته دوام ورکړي، خو دوی د 1.5 کال راهیسې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو په اړه همداسې ژمنې کوي. موږ په دې برخه کې د کوم پرمختګ نښه نه ده لیدلې. نور ځپونکي اقدامات شوي او هغوی یعنې طالبان د 1996 او 2000 کلونو ترمنځ هم همداسې ژمنې کولې. د طالبانو ژمنې هیڅ ارزښت نه لري. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې چارې ولرئ.